د ما له جمهوریتیانو سره فرق په دغه شي کې ده چې زه نتیجې ته رسېدلی یم، دوی نه دي رسېدلي. فرق مو صرف دغه ده. که سم که نه له ما دوی ډېر جمهوریتیان دي، نه له ما نه ډېر زیات د وطن په غم کې، نه له ما نه په قرآن کې ډېر غیرتیان دي. خو زه نتیجې ته ورسېدم. ما هغه اول وار چې ولیدل ما ویل کېدای شي دا معامله بدله شي. چې ما نتیجه ولیدله او دا د هوښیارو، ځیرکو، پوهو، تکړهو، زورورو انسانانو خاصه ده ښه په ټولې دنیا کې. چې ته به ګورې دغه ما به د دې مثال داسې ورکاو مل 2026 ماډل موټر ده برانډډ او یو څوک وایي چې د دې موټر قیمت د $1,000,000 خو دغه موټر زه در کوم تاسو ته په $15,00,000 نوی کاغذ پیچ خو یو مشکل لري. وای به څه مشکل لري؟ وای ریورس ګیر یې نه لګېږي. څوک دا موټر په 15,00,000 اخلي؟ بیا یې 15,00,000 باندې درکوي نه اخلي. ولې؟ ریورس ګیر نه لري. انسان عین رقم ته ده. کوم انسان چې ریورس ګیر نه لري دا دغه موټر د ښه برانډډ کاسې خو ریورس ګیر نه لري. مخامخ به تلای شي شا باندې نسي تلای. چې په شا نسي تلای خو ته نیمګړی سوې. انسان باید نیمګړی نه وي. پالیټکس کې انسانان باید ریورس ګیر باندې هم لاړ سي، چپ لاس ته هم تاو سي، ښي لاس ته هم تاو سي، شاته هم لاړ سي، مخې ته هم لاړ سي. جای به وینې بیا به مسې ځې. د مونږ د جمهوریت ملګري چې دي د هغه برانډډ موټر دی چې یوازې مخې ته تلای سي، نه چپ لاس ته تلای سي، نه ښي لاس ته، نه شاته راځي. زه دا په 2 روپۍ اخلم. زه هغه موټر یم چې هر طرف ته ځم. ته هغه موټر یې چې یوازې مخې ته مزل کوی سي. اوس مخې ته کله روان کله 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 پکې ملاق هم وایي. تا خبره کله کله اوس زه تاسو ټولو ته دا وایم چې ای خلکو تاسو مخې ته ځئ چې په دې پوه سوې چې مخې ته مې معنی راغله چپ لاس ته تاو سه. چپ لاس کې مزل کوه چې پوه شو چې دلته معنی راغله ښي لاس ته تاو سه. په ښي لاس کې زه چلتم لاسې ریورس ولګوه بېرته خپل زاړه جي ته ځه. زاړه جي ته ځان ورسوه. همالته چې هلته ورسېدې زاړه جي کې هلته بیا دم ودرېږه. تیل به دې نه مصرفېږي. که لارې به ولاړې ترپال په ځان راکش کا. او کله کله کوای سي چې په ریورس منزل مقصود ته ځان ورسوي. ترپال په ځان راکش کا. زه ما په ځان ترپال راکش که. ریورس لاړم په ځان مې ترپال راکش که. باران مې هم نه خرابوي، باد مې هم نه خرابوي، ولاړ یم. دوی څه کوی؟ اوس دوی چې دي سرګردانه په دې ماغه کې ګرځي، په دې ځای کې چا ټیر پنچر کړی، چا نه ویستي. نه نه دوی مخکې تللی هلته ډډ اینډ ورته راغلی اوس ریورس نسي د خو ریورس خو کولی. نه لري که نه. دوی خو ریورس هغه نه لري. دیوال چپه کېږي هغه دیوال نه چپه کېږي. دیوال نه چپه کېږي. اوس خلک راغلي ټیرونه ورته پنچر کړي، اشارې ورماتې کړي، شیشې ورماتې کړي. که ما باندې ښایسته ترپال پروت ده. کلار یم هغه چې کله کله رنډم وکړم چې ژوندی یم. و خلکو زه د فرق دا ده یا تاسو مخامخ دیوال نه وینئ، که دیوال نه وینئ ړانده یئ، دا هم د تاسو ستونزه ده. که ریورس ګیر مو نه لګېږي خو دا هم د تاسو ستونزه ده، ډیفیشنسي لرئ ځکه په ریورس نسئ تلای. که چپ لاس ته مشترنګ جام پاتې سوی چپ لاس ته نسئ، دا هم د تاسو مشکل ده. تاسو مشکل دا لرئ چې تاسو فول اپشن نه یئ. زه فول اپشن یم، موټر یم خو فول اپشن. ګر ریورس راغلم. تاسو ته د ما همدا یوه خبره ده په پېږئ نه چې و خلکو که چېرته غواړئ راځئ دا هم در سره کوم، ترپال له ځانه لرې کوم. دا ټول موټر راجګېږو 1 2 3 دی، یو وار باندې دغه زر موټره په دې دیوال باندې ورځو، فشار به مو زیږ چې دا دیوال به ړنګ کړو. دې ته اماده یې؟ وایي نه موږ خو دا کار نه کوو، موږ موټر خرابېږي. خو چې په دیوال باندې هم نه ورځئ، ریورس هم نسئ راتلی، درېږئ هم نه، خو همدغه رقم پنچرېږئ، پنچر به ولاړې. مه کوئ دا کار. او جنجال مو له چا سره ده؟ له ټیلرو سره، له ټیکټرو سره، له بلدوزرو سره، له ګریډرو سره، له بوکلینو سره. بوکلین نه یې هغه شي ته وایي چې داسې سر غټ لري او داسې در باندې راکش کړي، په دې لنډکوزر کې ور ومنډي، ګغ په خولې کې جګ کې په مځکه راولي. خو ګاڼی اوس دلته یو ټویټا کورولا ده. دا کورولا ده بهیر چې د چینچي ده، چینچي ورته وایي که چینجي ورته وایي، هغه ریشکا دا ریشکا ده. هلته اکاني چې ده د چا خبره لوډر او بلدوزر ده چې په رایه ولې ګړز هلته په کورولا په ما زه چې یم، زه یو ښایسته، ما ته د موټر نوم نه راځي، زه ښایسته پوست دا لکسس یم 2026 ماډل. زه ځان په دې بلدوزر وغی
که دا خپل لکسس په وغی زه کلار هلته ناست یم چې معامله برابره سو لکسس به چالان کر 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 همدرد پکې شي د همدرد همدرد هغه د اختیار خبرې هغه ساری ټیکټر هغه ټیرونه لري سر یې غټ د خو شاته باډۍ نه لري ډر 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 تیرو باسي کله ډر چې کله کله خپله کورولا په ویلي د خپلو منځو کې هم دوی سره نښلي دی هغه ټیکټر رشکیم په وی کورولا د خپلې کورولاګانې هم په وی رشکې هم په وی چې کله بلدوزر ته مخامخ سي بیا ټیکټر غولی د ټیکټر خو هم دی د بلدوزر په مقابله کې چې نه دغه هم چینداره بلدوزر خپله کلار یا د خپل رشکې او کورولاګانې په وی د خو بل کار نه ده کړی وای خدای پاکه په توبو مې دې توبه تلفات ډېر کړي دي ته وایې نو فیضان خپل صاحب تلفات خپل زیات کړي رکشاګانې کورولاګانې دا به داسې و فیضان صاحب که تا پام کړی دا وای زمونږ د خدای توبه اردو خپلې ملي کورولاګانې او رشکې ټولې په ویلې زمونږ د اردو ملي عسکر چې اوس ځینې ځوانان د ټکه ناصري کړی چې څه ورته وایي دغه څه نومېږي دغه اماني چې اماني و د دغه ټیکټر د لاس نه هغه د ورونه ګوله لاړ شاشپای کېږي د شاشپای کېدو خواته روان مستري دی ته ورغی ششپای له ځانه جوړ هغه هم هغه د روسانو ششپای فیضان صاحب نه دی اوس د هغه هغه ششپای جوړ کړی دی فیضان قرار چې دا دی بیا ورګاډی دا سی ان جی کتار ځان سره جوړ کړی د سر په مېو پاټلۍ باندې تلای سي نه په سړک تلای سي نه په کوڅو کې تلای سي کتار جوړ کړی د بس په دې پاټلۍ باندې روان دی کوکو چې خلک خبرې کوکو هغې خوانه راسي بس دوه سره دي یو سر د سيزي بل سر هغې خوانه را روان ده او تس یو تس راځي وسړی ورګاډی د بار کړی یو شی غولی خو کې ویسه نه دې خواته شی وړي نه هغې خوانه راوړي بس زه ورته وایم دا اورګاډی دی چې ته روان کړی دومره غټ ولا وایي زه خو دغه رنډ ته خوشحاله یم چې د هغه کې هغه اورګاډي یو رقمه رنډونه کوي کوکو چې ګرینجنګ د تا ګرینجنګ دیوالان څنګه دي د حکیم ناصري او دا ډاکټر صاحب نور حبیب او دا جناب نوري صاحب او دا خلک دي څنګه دي تا ولا دا چې دي دا ژوند دي هغه چې دا هایبریډ دا 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 ډاکټر صاحب نور حبیب غږ نه لري خو روان ده هایبریډ نور حبیب هایبریډ هغه د کیمري ده روانه ده بس غږ یې نسته د خو حرکت کوي او ناصري صاحب ناصري صاحب چې دغه دا چې پریوز ته ناصري صاحب چې دا هغه بس ده نه دا غټ بسونه چې سوارلۍ وړي ښه ده کله کله یې سوارلۍ بار کړي پبلک بس پبلک بس نه ده هغه یو رقم بسونه به و زنځیرونه به یې کې راچولي وو ښایسته ښکاري نور منځ کې خو هغه قیمتي نه وي ډېر هغه زنځیرونه منځیرونه یې کې راچولي وو موږ دا بسو کې چې تللو شرنګاني به یې کې راځوړند کړي وو ښه د سوارلي وړي راوړي او دا نوري صاحب دلته لکه موټرسایکل نه نوري چې دا هغه نه ده موټرسایکل نوري که مو مارکیټ لیدلی نه وځي ها نه نوري مو که کله لیدلی یو رقم ته هغه موږ لرو په دې ماشین روی کې فورکلیفټ ورته وایي کله ماشین سي کله وزن جګوي کله موټر ډیکه کوي هغه فورکلیفټ هر کار کوي که د چا موټر نه چلانی کې فورکلیفټ چې راولي ډیکا ورکوي دا د چا د چا غوړو کې ویر هاوس کانټینر وي چا چې کوم کانټینر خالی کوي بیرته هم ډکوي بس ټول ورځ فورکلیفټ د کاته پورته منډې راوي او داسې لاټوګی تاویږي کر 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 پر 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 کر 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 فیضان صاحب تا خو د ټریکینګ کار کړی مونږ هم کړی دی یو ځای کې یو ډاګ و دا دروازه کې چې ودرېږي ډکول والا نو هلته به دا ټرک دومره مخکې د سپیس نه لرو چې دا ټرک کې راتاو شي او ځان ورته سیده کړي بیا به دا فورکلیفټ راغل دا ټریلر به د ټیرو سره ونیول همداسې بیا هلته یوړه ورته کېښودله قسم دا فورکلیفټ کونه کې ډېر غم یې سخت مې نوري ته دا شی هر کار کوي چې شي ته ضرورت سي بس هماغه کار به د شروع کړی. لیمون.
دغسې فیضان هغه صاحب دا هغه دی دا حرکتونه خو ډېر دا غونډې کې ترکیه او دې ځایانو کې او دغه ځایانو کې دا ته دعوت کېږي نه که نه ورځې خپله ولا څه به دروغ درته وایم یو دوه ځایه ته داسې سرسري غوندې دعوت شولمه نو هغه خلک مې چې ولیدل ما ویلې مل دا په دې نه ارځي زه به سفرونه کوم او دا او دا ده دوه ځایه وو یو درېیم ځای ته مو اوس دعوت یم ما ورته شرطونه ایښي که دغه شرطونه داسې کېږي درځم که نه درځم د ما غم دا ده چې انسان کله کله یو مرحلې ته رسیږي چې د یو کار په نتیجې باندې بیا فیصلې کوي شعب باندې نه زه ولا کله کله خپه سم یا خو زړه کې مې زور کم سوی یا ویښیار سوی یم مثلا زه یو معامله ګورم ما ته اوس دا شی مهم نه ده چې زه ټکټ واخلم میدان ته لاړ سم لندن ته لاړ سم په لندن کې کینم هغه شي باندې پیږم چې نه کېږي ما 12 ورځې کې ځای سي نوم مې روزي چې فیضان هم کې ناستو یو وخت کې به دغه شي ماته خوند راکاو دا لندن ته تللو به ماته خوند راکاو ترکیې ته تللو به ماته خوند راکاو چې زه کې کینم اوس دغه شیان ماته خوند نه راکوي یو خو دا و چې غریبانو کچګړې کیم کې اوسېدلو دغه لندن ته تګ په خپل ذات کې یو اچیومنټ و اوس به له امریکا نه زه څه جرمني ته ترکیې ته روان یم خو له امریکا نه ترکیې ته تلل د ما تنزل ده نه دا چې دا زه یو غټ جي ته ځم له ترکیې نه که له امریکا ته راغلی وی معنا به یې لرلې وه یو نه تیارې کې به د زړه په تنګېږي د دې په ځای چې مزانټۍ کې وخورم خوند راکړي اوس تیاره خپل ذات کې ماته یو غم ده چې زه کښېنم هسې به اوس 14-15 ساعته کې بندي ناست که داسې نتیجه ورکوي خو ځان سړی به په ځان تکلیف تیر کړي او هر چاته مې ویلي دا غول مو نتیجه نه ورکوي ځکه داسې بې موره بې پلاره شی شروع کړی یا مل ما ته وایې نه ما ته خو ته خو ما ته ایجنډا وایې تا ایجنډا څه شی ده وایي د ما ایجنډا دا شی ده مل چا سره مو خبرې کړي دي په دې نړیواله سطح باندې وایي چا ته ضرورت نشته موږ خپله جوړو مل ما ته یې نه وایي او که رښتیا هم داسې وایي ولا وایي تا ته یې وایي رښتیا وایي مل چې رښتیا وایي دا شی نه جوړېږي او که دروغ راته وایي بیا هم نه در سره ځم ځکه ولې ما ته نه وایي دغه اوس چې څوک ما ته خبره کوي ما عین خبره ورته کړې وایي ته څه وایې مل زه دغه وایم وایم دغسې یې کوو اوس د ما په خوښه کېدی چې دوی دا شی جوړ کړي ما چې خوښه باندې جوړوي بیا چېرته ځم او د ما خوښه ګورئ تاسو ته هم وایم که شخصي ژوند کې د ما خوښه غواړئ که تجارت کې غواړئ که سیاست کې غواړئ زه تاسو ته زوی په لاس کې در کوم زه تاسو ته داسې خبره نه در کوم چې هغې کې تاوان وکړي والله چې چاته مې د تجارت مشوره ورکړي یا مې د شخصي ژوند مشوره ورکړه حتی تر دې که ودونه کوئ ما نه مشوره واخلئ چا سره واده وکئ ولې وکئ حتی اوسېدلو کې چیرته اوسېږئ په کوم سټیټ کې اوسېږئ په کوم ملک کې اوسېږئ ولې اوسېږئ زه انسان ته د هغه دا د کتابو مشکل دا ده کتاب کې تا ته سپیسیفیک خبره کوي مثال تا ته وایي چې که تجارت کوي پیسې باید ولري او پیسې د چې ولري هغه شی به اخلي چې هغه ډېر ډیماند لري دا دوه شیانې درته ویلې دا د کتاب خبره شوه اوس دغه دوه تا زده کړل نه پیسې لري او نه هغه شی شته بس ته نور تجارت نسي کوی ځکه چې دغه دوه شیانې درته کتاب ښودلي وو هغه نسته نو ته کښېنه زیاتي زه څه خیال یم زه تا ته ګورم نوري ته ګورم یو بل چا ته ګورم ما سره 1 میلیون لارې دي د تجارت چې دغه دوه بیخي نه یې ورکیم زه تاسو نه تجاران جوړم که پیسې نه لرم تجار درنه جوړم که هغه شی نه موجود هم چې تجار درنه جوړم که هغه داسې چلیم تجار درنه جوړم که ړوند یې مې تجار درنه جوړم که ګوډه مې تجار درنه جوړم که بیا کله مې تجار درنه جوړم آی سویر بیا کله هم تجار جوړم که ویښیاره مې تجار درنه جوړم ځکه د بیا کل لپاره زه خپل پراډکټ لرم د ړانده لپاره خپل پراډکټ لرم د ګوډ لپاره خپل پراډکټ لرم د $1,000,000 لپاره خپل پراډکټ لرم د $2,000 لپاره خپل پراډکټ لرم او ما هغه درته وایم چې دغه تا کار څه بیا به ته ما ته دا نه وایې چې دا وړکی دی دا غټ ده و د $2,000 د $10,000 کار در باندې شروع کوم ما ته غوږ ونیسه که میلیونر نه شوې ما ته وایې چې زه خو نه سوم ما خبرې به منئ صرف چې دا به کوې بس ځئ په مخه ځئ خلاص تاسو به دا شی کوئ خو غم دا ده چې زه فورمول زه آن د سپاټ تاسو ته فیصله کوم روباټ نه یم آن د سپاټ پروفایل دې ګورم درته وایم چې دا کار وکړه حتی دا هم درته وایم چې هېڅ کار هم ونه کړي
هېڅ کار ته لاس ور نه وړې. قسم درته خورم له ډېرو پیسو سره خلکو ماته ویلي چې دومره پیسې را سره دي، زه غواړم دلته کار وکړم. ما ورته ویل پیسې دې غلې غوندې کېږده چې دا ورکې نه کې او کار ونه کړې. وویل ولې؟ ما لاړ شه چېرته ماموریت وکړه. پوهېږئ ماموریت هم ملک غواړې زه به درته پیدا کړم. خو 2 کاله 3 کاله دغه ماموریت وکړه، له هغې نه وروسته بیا راسه بله مشوره در کوم چې دا چیش کې مې در باندې ماموریت کړی په همدې کې در باندې تجارت شروع کوم. مګر چې ماموریت ونه کړې ته بیا کلي ته خرابېږي. آوټ اف د بلو به شی نه شروع کوې. خو ما ته دې دغه هغه معلومېږي چې دا سړی به یې څه وکړي. په هر حال جناب نوري د موږ هم 1 بجه شوه، پیشنمي هم را په غاړه دي الحمدلله. د اخري به د روزې خبرې وکړم. یو خو زه پوهېږم چې ټول روزه نیسئ، ټول یې نیسئ، خو ان کیس که ځینې کسان یې نه نیسئ نو زه به تاسو ته یو خبره وکړم. که د عقیدې له وجې نه نیسئ نو که غواړئ زه دې ته آماده یم چې په شخصي سیشن در سره ونیسم د عقیدې په حساب. آیا د عقیدې په حساب باندې دا روزه نیول مهم دي که نه دي مهم؟ که عقیده دې جوړه وي او ډیوټو تنبلې نه سي نیولی نو بیا ماته غوږ ونیسئ. د انسانانو اراده د روزې په مقابل کې دا ډیره مهمه ده. کله دې چې اپسولوټ اراده وکړه چې روزې خیر ونیسم دی، که بیا 20 ساعته روزه وه که 10 وه دا به په تا ډیره لنډه سي. ځکه دغه محکمه اراده د یو کار لپاره چې ده دا د تا د بدن هغه ټول سیستم د دې روزې یا د یو سخت کار په مقابل کې چمتو کوي. دا د انسان بدن د انسان په لاس کې ده. ته د خپل بدن د یو کار په مقابل کې غواړې چې کوې کې که ضعیفه، هر کار په مقابل کې. خو اوس چون په روزې غږیږو په روزې غږیږو. تا چې ویلې چې روزې زه تا نیسم له کار هم در سره کوم، نه دې د تندې غم را سره سته او نه دې لوږې. د دغه انسان روزه نسبت و هغه انسان ته چې ووایي چې روزې اول او 2 دې نیسم که ښې وي نورې دې نیسم اسانه وي، که نه دې نیسم. دغه 2 به په دغه سړي دومره سختې تمامې شي دا نورې به بیا نسي نیوی. او دا چې ودې ویلې چې وروره که تږې وه که تنده وه که لوږه وه که ښه وو که سخت وو دا ټولې زه نیسم. تا باندې روزه بس په همدغه یوې خبرې باندې دا دوی چې وایي چې تصمیم د بړي لومړی شرط ده. دا په دې معنا نه ده چې دا تصمیم تا ونیاوو دا د تا په بدن داخل کې تغییر نه راولي. تاسو باور په خدای وکړئ که په طبابت پوه شوئ تاسو ته به دا اندازه ولګېږي چې دغه تصمیم یا یو کلکه اراده کول د تا په داخل بدن کې کوم تغییرات راولي. تاسو به ټول عمر خپل تصامیم ډېر کلک نیسئ د هر شي په مقابل کې. ګورئ دا خطرناک حالت د دې دا ده چې دغه تصمیم د تا مغز کنټرولوي. ښه دې خبر ته غوږ ونیسئ. د ما او د تا تصمیم ده سست او قوي دواړه چې د موږ په مغز باندې تاثیر لري او د ما او د تا مغز ده چې د موږ په هورمونونو او انزایمونو په دیو باندې تاثیر لري. او هورمونونه دي چې د ما او تا په انرژي او د ما او تا په داخلي سیستم باندې تاثیر لري. که چیرته ته ضعیفه تصمیم ونیسې د تا مغزه بیرته ضعیفه فیصله کوي او د ضعیفې فیصلې په مقابل کې تا ته هغه ضعیفه هورمونونه راځي او ضعیفه هورمون تا کمزوری کوي، هم د وږی کوي هم د تږی کوي، هر شی چې ته ووایې هغه کار در باندې کوي. نو د انسانانو لوږه او تنده، د انسانانو درد او نه درد، د انسانانو کامیابي او ناکامي دا د انسان په لاس کې ده. که ته ناکام سوې په یو شي کې او تا وویلې چې زه نه یم ناکام، تاسو پوهېږئ په تجارت کې درته یادوم چې ته ناکام سوې تجارت کې د پیسې بای کړې او تا وویلې چې اوکې تجارت کې خو ګټه او تاوان په دې کې مې تاوان وکړ په دې بل کنټینر کې تاوان نه کوم. ته بیا په بل کنټینر کې تاوان نه کوې ځکه د تا بدن انرژیټیکس او هغه انرژي چې تا ته مثبت په دې بدن کې پاتې ده ایکسپیرینس در سره پاتې ده هغې نه استفاده کوې. خو که ودې ویلې چې وایي په دې کې مې تاوان وکړ که دې بل کې تاوان وکړم بس تا نه تجربه واخیسته نه انرژي. تا الریډي مخکې مثال
د کاروبار لپاره 50% داخل کې انرژي لرله، په یو تاوان دې چې وکړه 25% درنه لاړه، 25 درته پاتې ده. دا 25 کې دې مې لکه بیا تاوان وکړم درس دا 12 دا هم درنه لاړه. ته یوازې په 8% باندې پاتې 8% باندې بل کنټینر نشي کامیابولی. خو که تا چېرته 50% انرژي لرله او تاوان دې وکړه دا 50 دې خرابه نه کړه، ودې ویل چې اوکې ده، او ودې ویلې چې اوس خو مې تجربه هم پیدا کړه، په هغه کنټینر کې خو ما تجربه نه لرله ځکه ناکام شوم. اوس خو مې تجربه پیدا کړه، اوس خو نه ناکامېږم. یعنې مثبت فکر دې وکړه. 50 دې دغه وساتله، فکس 25 نه تر 10% نور انرژي تا ته اضافه سوله چې دا تا وویلې چې ما تجربه پیدا کړه، دا مثبت فکر تا ته تا د 50% 80% سوه. یو طرف کې تا ته 10% انرژي پاتې ده، بلکې 80 سوه، او په 80% انرژي باندې ته د بزنس کامیابه یې. پوهېږئ څه درته وایم؟ او دا زه چې کومې خبرې درته کوم دا د تا په داخل کې سیستم د دغه انسانان دی باندې ما ډېرې خبرې کړې. هر انسان 2 کسه دی، هر انسان 2 کسان دي، یو یې د داخل کس ده، یو یې بیرون کس ده. همدغه وجه ده چې په دې فلسفې هېڅوک نه پوهېږي دغه دین کې ولې موږ او تاسو ته وایي چې اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. موږ ته ګوره په دین کې 2 شرطه ایښودل سوي، ته مسلمان کېدی او مؤمن کېدی هغه وخت کې چې په خولې اقرار وکړې او په زړه یې تصدیق کړې. دا دې باندې دغه ملایانو تاسو ته خبره کړې، تاسو په دې پوهېږئ. دا ولې درته وایي؟ دا ځکه درته وایي چې ته 2 کسه یې، ته یو کس نه یې. یو د تا فزیکي بدن ده، یو یې تا انټرنل بدن ده، داخلي بدن دې ده. نو تا ته وایي چې تا فزیکي بدن د تا ژبه نمایندګي کوي، او تا داخلي بدن د تا زړه نمایندګي کوي د هغې. نو ته که غواړې چې مؤمن سې کامل، نو تا دواړه بدنونه باید په دې باندې موافقه وکړي او ووایي چې موږ مسلمانان کیږو. هم د فزیکي بدن د فزیکي بدن د اعتراف لپاره د ژبه کافي ده چې په ژبه باندې ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، زه مسلمان یم، مؤمن یم. د تا یو بدن چې هغه باندې دغه خو دا خبره وکړه، اوس داخل کې خو ته بل فیضان یې. د داخل فیضان دې دا لا اله در سره مني، یس او نو. که یس نو تا زړه ده، زړه به یې د تا په دې لا اله باندې مهر ولګوي، ووایي چې هو فیضان چې په دې خولې باندې کومه کلمه په ژبه وویله زه یې ورته تاییدوم، چې په خولې دې وویلې او په زړه دې تایید کړه. تا دواړه بدنونو چې هغه داخلي بدن موږ زړه یادو، دا روح ده، روح در سره تایید کړه، او بیرون باندې دې په خولې باندې ویلې. نو ځکه تا ته وایي چې دواړو جوی باید دا تایید واخلي، یو ځای تایید یې تا نه صحیح کېږي. اوس په همدغه رقم ته تا په دې کاروبار کې هم 2 انسانان دي، یو د بیرونی انسان ده، یو د داخلي انسان ده. اکثره انسانان چې دي دا بیرونی انسان کې دوی ډېر قوي دي، په داخل انسان کې دوی ډېر ضعیفه دي. ځکه خو خلک وایي دغه مینه نه ده، مینه دې کې دغه شو کې ما سره ډېرې خبرې دي چې وخت مو په ځای کېږي. دغه مینه چې خلک وایي مینه ړنده ده، مینه ړنده نه ده. اصلا مینه د فزیکي انسان کار نه ده. دا موږ چې 2 انسانان بیا درته وایم چې لرو، یو فزیکي انسان ده، یو داخلي انسان ده. مینه چې ده دا داخلي انسان کوي. کله چې داخلي فیضان مین کېږي، نو چون موږ داخلي انسان نه وینو، دغه زړه راجګ سه په بل یو چا باندې مین سه، په زړه مین سه. زړه چې مین سه، نو د زړه تعلق له فزیک سره نسته، د زړه تعلق له زړه سره ده. ځکه هر سړی خپل ګاونډي سره مړی ژوندی کوي، زړه له زړه سره ګاونډیتوب کوي، او مخ له مخ سره خبرې کوي، ژبه له ژبې سره خبره کوي. کله چې تا زړه راجګ سه د بل انسان باندې مینېږي، نو د ده دغه زړه او روح د بل انسان په روح او په زړه مین سه. چون د هغه انسان زړه خو ته نه وینې، ته خو یې مخ وینې، مخ کې کندې کندې ده، بدرنګه ده، ښه کواری نه ده. د تا سترګې چې د دې کس مخ ویني، مخ یې کندې ده، او دلته چې دا بل کس ګوري په مړ ده، په مین ده، نو دا وایي چې واه د خدای لپاره اوس دغه سړي په دغې ښځې کې یا دغې ښځې په دې سړي کې چی لیدلي دي، تک تور د خدای بدرنګه غوږو ته یې ګوره، سترګو ته یې ګوره. دا خبر نه ده چې دا انسان د دا باندینی انسان چې فزیکي انسان ده، دا نه ده مین سوی، انټرنل انسان مین سوی. په کوم انسان مین سوی؟ په بل انټرنل انسان مین سوی. یو انټرنل انسان په بل انټرنل انسان مین سو، 2 هغه پټ انسانان خپلو کې سره مین سول. همدغه وجه ده چې په دې وخت کې موږ او تاسو چی کوو، موږ او تاسو د انسان په دې مینه باندې نه پوهېږو. مینه او دین دواړه یو رقم دي. ته خدای پاک سره انټرنل مینه لري،
که اکسټرنل مینه لري، همدغه وجه ده چې ریاکاري بده ده. که ته له خدای پاک سره انټرنل مینه ولرې، نو دغه انټرنل مینې کې دا مسله ده چې ته خدای پاک سره ډایرکټ کنیکټ کېږې، یې زړه له لارې نه چې کله ورسره کنیکټ کړې، که لمونځ دې هم نه وي کړی، اودس دې هم نه وي کړی، روزه دې هم نه وي نیولي، کیدی سي دا تاسو ګوره نه دروه، تاسو له خدای پاک سره زړه نه کمیونیکیشن شروع کړئ، لمونځ او اودس او روزه ټوله زه درته بخم، حج هم در بخم، خو ته له خدای پاک سره انټرنل کنیکټ سه. اوس دا انټرنل کنیکټ کېدل له خالق سره څه رقم ته کېږي، دا اوس یو خپل خاص میکانیزمونه دي چې ځینې انسانان ممکن ورسره کنیکټ سي. دا ته نسي ویلی زه غواړم چې کنیکټ هم، خدای پاک در باندې رحم کوي. ته چې انټرنل له خدای پاک سره کنیکټ شوې دي، تا دا لمنځونه او دا شیان چې دي دا تا نه ویریږي، ځکه تا هلته هره ورځ ورسره په عبادت کې نښتی، غږېږې ورسره، کیسې ورسره کوې، حتی تر دې اندازې په تا دا مهم سي چې ته ترک دنیا کوې. ترک دنیا، دا خلک چې وایي پلانکی بزرګو په دشتو کې ګرځېده، دا رښتیا دي چې په دشتو کې ګرځي، ځکه ترک دنیا په دې وکړي چې دی په دې داخلي ځان باندې یو بله دنیا ویني چې حتی دا سرحد تر لیونتوبه پورې رسیږي. او ما په دې لیوني باندې ډېر فکر کړی چې چا تر اوسه پورې یو لیوني نه پوښتنه کړې چې ته ولې خاندې. کله مو لیوني لیدلي ځان سره روانې خاندي، یو بل مو لیدلی ځان سره روانې زاړي، یو بل مو لیولی ځان سره خبرې کوي. تاسو چا کوم ساینس له دې لیوني پوښتنه وکړي چې وایي او چا سره غږېږي، په خبرو موږ نه پوهېږو، کالج کېدلي، پرتوګ یې اغوستی، ګډوډي، سر جیجغې، خو موږ خو دا فزیکي د انسان ګورو، د ده داخل چا ولیده؟ روغ انسان ویې وارې لیونی چا ولیده؟ هېچا نه ده لیدلی. دا تخ خو چې یوه ورځ چا ویلي وای چې دا زاړې ولې، او دې بل ته یې ویلي وای چې خاندې ولې، او دې بل ته یې ویلي وای چې ته دا چا سره غږېږي. آی سویر چې اکثره به خدای پاک سره غږېږي، هغوی به جنتونه ګوري، حورې به ګوري، باغونه به ګوري دا خاندي، او بل به یو دوزخ لږ ګوري چې دغه بل چاته به زاړي، خپل ځان ته نه چې دا زه چې وینم. ولې؟ ځکه دی یو چا سره کنیکټ سوی چې هغه ډېر شیان ورباندې ولیدل، ما او تا یې په ډېران ګورو، مګر دی په بل ځای کې ده. پوهېږئ څه وایم؟ همدغه وجه ده چې تاسو فیلاسوفران وګورئ، فیلاسوفران دا د خدای پاک ته لږ نږدې انسانان دي، او دوی په علم باندې دا شیان نه دي زده کړي. د هر فیلسوف ته الهامونه کیږي. د نیوټن پلار دا خبره نشي کولی چې دی ووایي چې دا مڼه لاندې راولوېده پورته ولې لاړه نه. د انشټاین نیکه دغه فزیکونه نشي جوړولی چې دا کوم شیان د جوړ کړي. دا مکمل الهامات دي، او دغه انسانان چې دي دا به په خدای پاک باندې ډېر ګران وي. ګورې په عیسویت او یهودیت او پلانکی او ډنګری دا ډېرې وړې وړې خبرې دي د خدای پاک له رابطو سره، دا ډېرې زیاتې وړې خبرې دي. او که څوک د دغو خلکو سره دا دماغ ونې نږدې غږېدلی وای او دوی د خالق په مورد تا غږولي وای، دوی به داسې خبرې درته کړې وای. زه خو ما خو دوی فلسفې نه دي لوستي چې دوی خالق په مورد څه ویلي دي، دوی د خدای په مورد څه ویلي دي، د کائناتو په مورد څه ویلي دي. ځکه ما یو دانه کتاب هم د چا نه ده لوستی، خو زه له دې چې نه پوهېږم چې دا اینشټاین او نه پوهېږم نیوټن او ارسطو دا چا چې کشفیات یې ډېر زیات خطرناک کړي، دغه خلک ټول که دوی ته وغږی، دوی اخري رابطه به له خالق سره راوځي. که راونه وتله نو همدغه د کارل مارکس سره د کمونیستۍ هغه یې ښیي، مګر د ده دا معامله چې راوګورې، دی به یو رقم نه یو رقم له خالق سره کنیکټ وي. دا ممکنه نه ده چې دومره غټو معاملو کې د سري او دی د خالق ونه پېژني. حتی ابراهیم علیه السلام عین رقم ته یو فیلسوف، ابراهیم علیه السلام هم دغه رقم ته تقریبا د لیونتوب سرحد ته کې رسېدلی و، د خدای پاک په لټه کې و، تر څو پورې خدای پاک پیغمبرۍ باندې مبعوث کړ او آیاتونه ورته د هغه وخت مطابق راغله او پیغمبر یې ورته ایستلي. ما پیغمبر دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت محمد مصطفی په فیلسوف نه و چې و د غار حرا کې چی کول، دی خو پیغمبر نه و چې د غار حرا ته ولې یو اورډینري انسان لاړ چې غار حرا ته او هلته کینی له خدای پاک سره وایي زه خبرې کوم. خو د خدای پاک سره کمیونیکیشن د دی الهام و چې د خدای پاک سره د خبرې کوي. انټرنل دا امین باندې چې مشهور و، خو د انټرنلی له خدای پاک سره دا انټرنل محمد چې و د خدای پاک سره کنیکټ و. څنګه کنیکټ سه؟ ویوز پیدا کړل، څه شی پیدا کړل، خو زړه له هغه روح چې دا روح کې ډېر زیات کیسې دي، هلته ته بس خدای پاک سره غږېده. که موسی وګورئ تاسو، که عیسی وګورئ، که دا څومره پیغمبران دي، خو یا پیغمبران یا فیلسوفران، د دوی رابطې به تاسو سره پیدا کوي چې دا تقریبا یو بل ته سره نږدې رابطې لري. پوهېږئ څه وایم؟
او دوی د دنیا شوق هم نه ده کړی. د دنیا شوق کول دا د لاست چې لري لاست LUST د لاست انسانانو کار ده چې پیسې وګټه او میلیاردر سو لکه ایلن ماسک نه غول ده نه فیلسوف ده نه الهام ورته کیږي خوش یو د پسکن شای ده که دی پسکن نه وای د به دا پیسو ته ډېر اهمیت دی دومره پورې نادیده ده کله کله وایي چې ما سره دومره پیسې دي سپرونه یې ورکړي بر زه وګورم چې دا د اکاونټ ده که بل څوک ده دی اوس هم پیسو ته خوشحاله ده دی اوس هم په دې کې لټه کې ده چې دی پیسې وګټي او مای ګاش نو وی دا څومره نادیده سړی ده ما په ژوند کې د ایلن نه ډېر نادیده سړی نه دی لیدلی سیریسلی پیسې دا څه وایې ته په دومره امکاناتو شیانو کې باید ته داسې یو فیلسوف وای چې ما ځان سره فکر کړی وای چې واو دغه د هیڅ رقم نه ترې متاثره کېږم ما د خدای او قرآن وای او ما د دغه روزه وای چې را روانه ده او نن پیشنمای ده 1% زه له ایلن ماسک نه یم متاثره 1% نه غواړم چې زه ایلن ماسک واوسېږم ما به زړه پړق په چاودېږي زه دا رقم سړی واوسېږم دومره بې معنا او بې ارزښته سړی دې سم اسمان ته به دا شی ولېږي سو واټ برقي موټر به جوړ کړي سو بیا واټ دا ټویټر تا واخیسته دا د سپي زوی ټویټر راباندې بند نه کړي نه بیا کار یې ښه کړی د ټویټر خو یې اخیستی دغه ځای کې خو به لږ بېرته ووایي چې دا شی د بندي مو نه کړي نو خبره دا شی ده چې و خلکو دلته دا معنویات یو شی ده دا زیات دلته نور تا شیان د دي خبرې په تایید باندې فیضان صاحب دا د مایند سیټ خبره دې وکړله شاید دغه هغه تاسو لیدلي مې یو څه ډاکومنټریانې او دا ریل ایکسپریمنټ شوي دي یو کس ته یې وایي دی بندي و دی باندې مرګ سزا یې اورولې ده چې تا موږ اعداموو د دې لپاره دوی ایکسپریمنټ کوو سړی خواص دوی اعداموي ایکسپریمنټ کوو که چېرته بد شي ده ته وایي چې د اعدام طریقه به تا دغسې تا موږ پراسیکیوټ کوو چې تا ته موږ د زهرو پیچکارۍ کوو او یو مار یې ورته ښودلی دغه مار زهر دی او که څه شی دی دا تا ته انجکټ کوو نو ده ته یې په کتې نارمل منرل واټر چې دی انجکټ کړي دي د ده بدن نه پوهېږم طبابت کې هم شاید داسې یو شی هماغه انټي باډي ورته جوړه کړې ده د ده چې وینه یې ټسټ کړې ده هغه پازیټیو راغلي هغه زهر پکې راغلي دا سړی مړ شوی دی بل ته هغه د مایند هغه وویلې چې ضعیف او قوي دغه نه پوهېږم پیتاوي قصه ده او که یو چېرته ما ولوستله یو کس ووایي په ماینس مثال 10 یا 15 درجې واوره او یخنۍ کې ولاړ او ژوندی پاتې شوی و سهار نه تر ماسپښینه یا مازدیګر کې یو کس پرې برابر شوی ورته ویلي وو دې یخنۍ کې ته دلته ناست او صبر چې زه درته یو کمپل او کورتۍ راوړم او یو 2 دقیقو یا 15 دقیقو کې زه بېرته راځم نو دا د کورتۍ او د کمبل دپاره دی په تمه شوی چې اوس به ګرمه کمپل او کورتۍ راځي هغه تا د خبرې په تایید هغه یې د لاسه ورکړی دی سړي د یاده وتلی کورتۍ او د کمپلې والا خبره د یاده وتلې 1 ساعت 1.5 ساعت بعد یاد شوي ما خو هغه د هوملس سره واده وکړله چې زه د کورتۍ راوړم چې نفر راغلی ګوري نفر یخنۍ مړ کړی دی نو هغه ایکسپریمنټ بیا داسې ویل چې د بدن هغه مقاومت هلته ضعیفه شو چې د کمپلې او د یا د کورتۍ خبره واورېدله نو دا چې دی یو دغه ایکسپریمنټ و فیضان صاحب او بل یو بل هم و چې ما دغه 2-3 څو ایکسپریمنټه دغسې لیدلي وو چې دا خلک کړي وو نو دا هدف همدا دی چې دا اراده ډیره مهمه ده چې ته په زړه کې او په هغه باندې اراده وکړي نو بیا د هغه مقاومت د بدن دی بس ډیر زیات زه د اخري خبره درته کومه تا خبرې خو ټولې په ساینس باندې ولاړې دي زه قسم درته خورم چې تاسو ما ته غوږ ونیسئ تاسو به په جیب کې 2 روپۍ نه لرئ او میلیونران به یې خورئ به هم د میلیونرانو غوندې اغوندئ به هم د میلیونرانو غوندې خوراک مو څښاک مو کورونه مو ژوند زندګي به مو ټول د میلیونرانو غوندي او روپۍ به نه لرئ دا ټوله دنیا به تاسو قدر کوي هیڅ پیسه باندې به تاسو دا ټوله معامله روانه تجارتونه به خلک در سره کوي باور به هم در باندې کوي کور به هم در کوي مفت به هم در کوي په کرا به هم در کوي بس دا ټول شیان به داسې جوړي لکه دغه ټوله دنیا چې تا خدمتګاره سي پوهېږئ تر دې اندازې پورې دا انسان خدای پاک داسې جوړ کړی که ته په دې خپل ځان باندې باوري سې
دا تا ته چې ویلي اول خدای پېژنې که ځان تا چې ځان وپېژانده انسان کمپلیکیټډ او ډېر مغلق هیومن بینګ چې ورته وایي دا ډېر خطرناک جوړ سوی دا تا پورې اړه لري چې ته څنګه کولی سې دا ټوله دنیا ځان ته تسخیر کې ټول انسانان تسخیر کې تا کې دومره ظرفیت سته تا کې دومره ظرفیت سته ده چې هر څوک تا وګوري هغه به بیا له تا نه نه ازادېږي که تاسو لږ په دې باندې پریکټسونه وکړئ که ښځه او که سړی نه به دې عمر ته ګوري نه به دې لباس ته ګوري تا باندې به مین سي مین پیږي دا ټول انسانان په تا میني مګر خدای به در باندې میني ښځې به در باندې میني دنیا به دې خدمت کی موټرې به دې خدمت کی ته به نه پیږي دا شان ما باندې له کوم دي نه را روان دي او دا به تا یوازې چی کړي تا به د خپل سټرینث چې تی لرې دا به دې مدیریت کړی تا خپل سټرینث باندې تاسو کار وکړئ ما دغه سوشل میډیا ته یو شي باندې دغه د دنیا چې پرمختګ وکړي د ماته څه تاوان ورساو ماته دا تاوان ورساو چې له ما نه فکر واخیسته زه اوس د فکر کولو وخت نه لرم هیڅ د فکر لپاره وزګارېږم نه یا به کار کیم بیا به سوشل میډیا کیم فکر دا تاسو ما نه پوښتنه وکړئ دا زه فکر کوم وخت کې کوم و یا ویده یم یا چا سره ناست یم یا دلته تاسو سره یم تاسو باور په خدای وکړئ چې زه تر اوسه پورې په دا 40 ساعته ځان ته درته حساب کوم زه 15 دقیقې ته نسم کېناستی نسم پاتې کېدلی چې 15 دقیقې نه چې داسې 2 ساعته د ورځې زه تنها وای او موبایل هم نه وای راسره او صرف او د انسان هغه وخت کې فکر کوي چې نور شی نه وي ځکه دا فکر په خپل ذات کې په انسان بوج راولي چې موبایل در سره نه وي انسانان در سره نه وي یو ځای کې بس هغه فکر ته هم تر څو ځان برابرېږي دې ته یو وارم اپ ته ضرورت ده چې ته یو 15 دقیقې وارم اپ په دې خپل ذهن وکړې چې ډیپ ننوځي همدغه وجه ده چې د انسانان د ډیپ فکرو لپاره یا اوبو ته ځي یا ځنګلو ته ځي چې ډسټربینګز چې شي ما ډسټرب نه کړي نو هغلته چې لاړ شي یو ساعت په نیچر کې فکر کوي یو ساعت په اوبو کې فکر کوي دا ټول فکرونه چې راخلاص شي بیا ته دې ځان ته فکر کوي چې ځان فکر ته د ورننه وتلی 15 ساعته 4 ساعته دې په ځان کې فکر وکړه بیا دې په دې دنیا کې فکر وکړه بیا دې په انسانانو کې فکر وکړه بیا دې په خالق کې فکر وکړه او دا شی ته دوامداره وکړي دا داسې ده لکه منتر چې ته پخوې داسې به دې دا منتر پوخ سي چې په همدې منترو کې کوم کس وینې د تا دا مثبته انرژي په دې بدن کې دومره زیاتیږي چې دا انسان تا ووینې تا مخ خبرې کوي د تا سترګې خبرې کوي د تا لاسونه خبرې کوي د تا شونډې خبرې کوي چې دا انسان درته وګوري چې دغه نور غوندې د تا له دې بدن نه مثبته انرژي روانه هر انسان چې تا ته رانږدې کېږي لکه هندربا ته هندربا چې دوی میخونه چې دا ته ځان ته راکش کاږي ګر ما دا کار وکړه ما لږ وخت لپاره دا کار وکړ تاسو باید دا ټول قسم په قرآن دې ټولې دنیا را باندې چورس هماغه لږ بڅر کې مڅر کې راکې پاتې دي او دغه تاسو په دې سپېڅو کې احساسولی سئ چې زه دلته تاسو سره کښېنم لکه دکه خزل او میخونه او دښمن او دوست او د چا چې بد ایسېږم او دښمن مې د هغه هم ناست دي خو ګوز کې ناست دي خو وځي نه یو هم حرکت نه کوي همداسې غلي غوندې ناست دي انتر بنتر دي بس صرف اکسیجن اخلي تر دې اندازې پورې زه دا کار کولی سم که لږ په ځان کار وکم چې کېدی سي دوی نه د اکسیجن ویر سي په ما په دې مینې کې دومره غرق سي ساه اخیستل ترې ویر سي بلازم نه سي ولې مړ سوی ما چې تر څو اکسیجن اخیسته فکر انسان که مو لیدلی کله کله ډیپ ساه واخلي هغه ځکه ډیپ ساه اخلي چې هغه دومره فکر په یو بل ځای کې غرق سي چې هغه ترې ویر سي اکسیجن اخیستل ترې ویر سي قسم که درته ګپ لګوم دا رقم خطرناک کار ده تاسو به دغه او دا تاسو ټولو کې دا کار کېدونکی ده دا کولی سئ دا رقم ورته ګوري په ځان به خبر نه چې ګوري ترپ 6 ساعته به په تېري یو په موټر کې ناست موټر کې هملته پاتې وای دا اوس کور ته ننوځم چې ګوري کور کې غوښه ترې راوړي غوښتي غوښه په موټر کې هغوی مړۍ خوړلي دی ناست دي دی وایي دغه درځمه که نه وایي څومره خو څو وایي ما باندې خو 4 ساعته تېر دي چې و په ځان غږېده پوهېږئ د یوسف علیه السلام معامله مو نه ده اورېدلې چې د ښایست له وجې نه وایي ګوتې پرې کړې د ما بیا دغه رقم ته دغه دا منترونه دي دغه منتر او دا زه ستاسو ته کنځاګانې منځاګانې کوم او جنګونه در سره کوم د دې کنځاګانو د کور ودانې چې دغه تر اوسه پورې تاسو د مال وجې نه مړه سوي نه یې
که ما کنځا نه کولی، بد رد مې نه ویلی، تاسو مې نه بیا به کولی، چټیات مې نه ویلی، طالبي مې نه کولی، خو زه خو په دې سپېڅو کې 90% خراب کارونه کوم او دا 90% له ځانه لرې کړم او دا په مثبت بدل کړم. او د دې خلکو ګیله هم فیضان صاحب همدغه ده، ول دا چې دغه ټوله چې مثبته بدله شي نو دا به زموږ لپاره د دې ټولنې بیا لپاره کلو ډېر که په دغه خیر په تمام مثبت شي. بدل شي خو تباه کېږي که نه، تباه کېږي. ښځې به په اشپزخانې کې په چاقوګانو ګوتې پرې کړي، تاسو به دلته راجګ سوي له خپلو کورونو به راتښتېدلي، 24 ساعته به ما سره ناست یې، سړي به راته میسیجونه کوي چې ما سره واده وکړئ، LGBT به رانه جوړ سي، یو د ښځو خو به چې بل غضب جوړي. زه خو بیا دا نسم کولی، زه خو نسم کولی 4 میلیارده ښځې په نکاح کم، دا خو په غضب زه اوړم، بیا به 4 میلیارده سړیو سره هم نکاح کوي. تاسو کې خو غضب دا ده چې بیا ټول جاتي وایي چې همدا ما درته نږدې کړم، همدا ما ځان ته نږدې کړه. تاسو بیا خپلو کې رقابتونه کوئ، زه څوک نږدې کړم ځان ته؟ تا را نږدې کړم، نوري را نږدې کړم، قاضي زاده را نږدې کړم، په 24 ساعته به په ما باندې جنګي، یو به وایي چې ما، بل وایي چې ما، یو به وایي چې ما، بل وایي چې ما. زه درته قسم خورم ما د خلکو لپاره ټایم ټیبل واچاو، جنډر نه در دواړو جنډرو کې ملګری. زه دا نسم کولی، تا په بل هفتې کې ما سره خبرې کړې دي، دا ورته د بل چا نوبت ده، ته یوې میاشت کې نور نوبت نه لري چې ما ته زنګ ووایه. وایي نه خو بل وارې د ما 15 دقیقې پاتې وې، هغه دقیقې به اوس څنګه کېږي؟ داسې دقیقې به یې راپسې شمارلې چې د ما 15 دقیقې پاتې دي، هغه به ما ته راکړی. بیا به مې ورته ویم په هر سیشن کې به یوه دقیقه درته اضافه هم په یو وار باندې نسم درکوی، دلته نور خلک په لاین کې دي. زر مې هغه مې پرېښوده، کوم شي باندې چې دا ما کار کړی هغه مې زر پرېښوده، زه په تنګ شولم او دا زه تاسو ته درښودلی سم. دلته دا شومبندي نه ده، دا ځینې خلک وایي چې زه خلکو ته ما شومبندي نه ده کړې. دلته کور ته څوک راغی وایي چا راته ویلي ستا سره پیسې نسته، د مالولا و نسته را سره، خو مالې نه ده په کار. وایي څومره دې په کار دي؟ مالې نه دي په کار؟ وایي نه هغلته یو کار، دا کار به په وکړي. دا صدیقي خبر ده، باري صدیقي، دا باري صدیقي ته قرآن ورکوي چې ما ته کور ته راغی که نه. زه تر څو خبرېدلم 6-7 ډیجټ پیسې په اکاونټ کې راته واچولې، 7 ډیجټ، هېڅ تشمار نه دي. وایي په دې کار کوه، ځان ته پیسې په ګټه. بل راته ما د قرآن ووایي، هغه بل ورځ یو چا راته ویلي وایي زه تا نه ډېر خفه یم. مل ولې خفه یې؟ وایي زه خو هم حق لرم، زه انسان یم که نه یم؟ ما تا ته ورور ویلې او زه په تا دومره حسابونه کوم، وا پلانکی نو ما چې یې کړي. وایي ته ما ته دومره موقع نه راکوې چې زه یې تا خدمت وکړم. دا خو سلام ده. څوک بوټونه راته اخلي، څوک کالیګان راته اخلي، څوک خیاطان راپسې راولي، څوک موټرو ته ګرځي، څوک څه شی کوي، څوک میلمستیاوې کوي. دغه وایي دا راورځ راته وایي دا څه خین میلمستیاوې دي چې ته دلته میلمه یم. د اوس د دوبۍ نه چا میسیج راته کړی که نه دلته پلی کومه وایس میسیج ده، وایي نن درځم امریکا ته، اصل کې امریکا کې اوسېږي، یوه میاشت ته د ما میلمه یې د افطار لپاره او ملمږه منځونه کوي، ملا هم درته راولم، ملا به هم راولم د تا په خوښه، تراویح کوې تراویح به کوې، او چې څومره میلمانه دي د یو بسته کور مې ده، دا مکمل کور او ملا او ښه او بد تر 100-80 میلمنو پورې دی. دا به ته بل چېرته نه ځې او که لاړې زه خفه کېږم. عاجل دا شی جوړ کړو، بس ته دلته ما سره نږدې مې غوتې خدای لپاره زه مل نسم کولی، دلته نور خلک دي، د ما میلمستیاوې دي، خلک ما ته راځي، زه به ورځم. وایي ټول به هملته را میلمانه کوي، 2-3 اشپزان به درته ایښي، څوک به بس دا کوي، څوک به دا کوي، څوک به دا کوي. تاسو پوهېږئ زه د اخري خبر درته وکړم د ځان صفت رانه ونه سي. ګوره له بدرنګه ښځو نه د ښایسته ښځو عمر ډېر خراب ده، دا سرچپه خبره ده. له بدرنګه نارینهو نه د ښایسته نارینه ژوند ډېر خرابه ده. له ویښیار له بیاکل نارینه نه د ویښیار سړي ژوند ډېر خرابه ده، سرچپه. له خواږه سړي نه د پیکه سړي ژوند ډېر ښه دی، خوږ سړي ژوند تباه ده. او ما غولي کې دا ټول دي، هم ویښیار یم، هم خوږ یم، هم ښایسته یم، هم دا یم، هم دا یم، او ځان صفتونه خو د ما باندې نیسېږي. ځکه رسیدګي نه کېږي، چا ته رسیدګي کوي؟ ما په دې ګیرې کې چې یو سپین پیدا سي
او لږ مریض سم مېرمن مې داسې خوشحاله یي کور کې مور ته هم زنګ ویوالی یو سپینې بل هم زیات څه مال د خلکو مېړونه چې سپینګیري کېږي مېرمنې خفه کېږي تا د خدای تباه کړي ته ولې خوشحالېږي وایي ما ته به راپاتې سي ته چې بدرنګه سي ایله ما ته راپاتې سي چې مریض سي کور کې به کښېنې چې بد اخلاقه سي لږ جنګونه منګونه وکړي خوند به راکړي خلک به دې پرېږدي ما لیونۍ مه کېږه چې څومره جنګونه کوم په خلکو ګرانېږم دا کنځاګانې خو د دې لپاره هم زه کوم چې دا په خوشحاله یي هغسې کنځاګانې وکړم دلته سپیس کې بیا ټول راته ناست دي وایي دا نو چې په کنځاو باندې د کار نه خرابېږي په بدرنګۍ نه خرابېږي په بې پیسګۍ هی اولین کسان موږ یو چې د ما په غریبۍ باندې د ما ټول کور خوشحاله وي وایي چې غریب یې دا ښه ده مه کوه چې بیا خلکو ته رسیدګي کوي او خلک یې وایي نور هم خوښوي هسې غریب سمه نور مې هم کار جوړي څه شی څه وي انتر بنتر ده که څوک یې غواړئ چلې درښیم مګر هم ښه به استفاده کوئ په بده به نه استفاده کوئ ځکه دا داسې چل ده که غواړئ چې دا ټوله د انسانان تاسو ته یو رقم خدای مکه غلامان سي ټول به مو غلاماني میلیاردر به دې غلامي پوهېږې 1,000 میلیونه ډالرو سره به راځي او تا ته به وایي چې صاحب ته به ورته وایې چې د هغه پیسو نه دې 200 میلیونه هلته ولېږه دا به وایي چې څومره وخت کې ولېږم چې اوس دغه وخت رانه ضایع نه سي دا د انسانانو ماغزه او زړه دا به ټول تا سره وي دوی به کالبوتاني به د تا خوښه ده چې پکې هغه به پکې دا خو بیا ګناه هم لري ځکه چې تا ته خدای پاک دومره ټایلنټ درکړي او ته هغې نه سوء استفاده کوې بیا خو دا جرم ده زه خو بیا هلته په دې پوهېږم له خدای نه ډارم له نوري غول به نه خورې قرآن مې دي چې ګوره دا چل در باندې وکړم قرآن چې کلیفورنیا نه راپسې راسي مه کوه وګوره زه خو زه وړ کېږم دغه مایک مې بند کړی و او داسې تاوېږم نوري خو یې راتاوېږم وخته شوی دی ما ته فیضان صاحب بله ورځ خندا په دې راغله او تا ته هم راغله چا چېرته د کنځلمارانو او خرابو خلکو کې تاسو نوم راغلی او بیا نوري ویل دی ما نوم پکې ول نه یادوي زه هم پکې وم په هغه لیست کې ما د قرآن وی چې د ما که درته بد اخلاق او کنځلمار بل څوک په دې سپېڅلو کې سي قرآن د ما ووایي چې 2 پیشیانې مې ورته کېنني 2 پیشیانې زه دومره غلط شیان کوم د خدای لپاره منظور مې وکانځه امان الله خان مې وکانځه کندهار پورې ولګېدم نن یو شاعر یې راته میسیج کړی والا رښتیا دا خبره یاده شوه اشاړې درپسې ویډیو هم اچول د فیضان صاحب او اخطار یې درکړی دی ما ویل در ویلېږم دلته مو وایي زه نه ویلم هغه چې پشه یي چې تخلص کوي هو هغه په ویډیو هم درپسې اچولې وایي ګیر مې کړي وایي چېرته بس وایي جنجال در سره راغلی دی نه پوهېږم ولا هغه ماته غټ وایس میسیج را لېږلی دا نو بدماشي پې کړې که داسې پوست پکې راکېدلی دی ولا کنځاګانې راته کړي دي خو ډېرې مؤدبې کنځاګانې دي اولینې کنځاګانې دي ډېرې مؤدبې مې واورېدې ښې غلیظې کنځاګانې دي خو د ادب په چوکاټ کې دا رقم ښې کنځاګانې ادب کې کنځاګانې راته کړي داسې ښایسته مې واورېدې ټولې او د هرې کنځا سره به خندا راتلله چې یو میسیج ورته ولېږمه چې ولا کور دې ودان کنځا دې کړي نو چوکاټ کې خو دې کړي دا بې چوکاټه کنځاګانې دې ورکې سي نو نوري که غواړئ یو څوک غواړي چې مفت جفت دی میلیاردر سي زه به دوی ته دغه هغه ورکړم لږ وخت غواړي قاضي زاده لکه چې راغی مفت دا جفت ما او میلیاردر قاضي سي زاده او نورید ورسره یو کلاس واخلو فیضان صاحب پوه شي نه پوهېږم چې مونږ دې په شاګردۍ کې نیسي که نه قاضي زاده لکه چې هغه پسې راغی مفتي میلیاردرۍ پسې او دی لږ ډېر شوقین دی د پیسو فیضان دا شوکي ته ووله دی غواړي سلامونه فیضان صاحب پیسې د چا نه خوښېږي فیضان صاحب مفت میلیاردر ولا دلته فیضان صاحب تا ډېر ضرورت دی دې خواته د سیلیکان ویلۍ خواته تا خو دلته ژوند هم کړی دی ووله پوهنتون ته دلته لاړې خو نن سبا ډېر ضرورت دی دې خوا ولا ښې خاطرې لرم څلور کم 4 کاله مې تېر کړي
هلته به ځواني مو ولګه فیضان صاحب. ولا ځواني خو اوس هم ده، خو هلته بیا بیل رقم د ځواني وه. او دغه په هوم ورک او د اساینمنټونه به ډیر زیات نه و فیضان صاحب، زړه دې ورته نه تمنګېدلو. ولا چې رښتیا درته ووایم، اول سیمیستر کې خو داسې وم چې زه کومه ورځ اوس خو ناوخته ده، داسې یو 6 ساعته سپیس ماته مشخص یوازې په پوهنتون وغږېږم چې ما په کوم رقم نخرو باندې پوهنتون ویلی، نه انګریزي زده وه، نه د پوهنتون په محیط پوهېدم، له کچه ګړۍ نه راغلم په امریکا ورننوتم. نو خپله ځان سره فکر وکئ چې دا به څه رقم پوهنتون و. اول وار باندې چې دغه یوه خبره کومه، نورې کیسې ډېرې دي. اول وار ما ویلې ما زه به د انګلیسي کتابونه وړم، بیا به لغاتونه ځان ته معنا کوم، بیا به هغه لغاتونه زده کوم، بیا به دا درس زده کوم. نو د جیولوجي استازو کتاب یې راکوی، دا کتاب ده، کتاب مې ویوړ، درس یې ویل، هلته خو درته نه وایي دا څپه ده او دا ده او دا ده، بررررر. زه وایم چې زه خو 5-6 څپې به مو ویلي، سبا ته چې راغلم اوس زه دې دویمې څپې کې یم چې هغه لغاتونه مې لري د 2 څپو ترجمه کړي. سبا راغلم ملکوم استاد ملکوم جای کې وایي 256 څپې کې وو. بله ورځ 256 څپې په یوه ورځ ویلي وو. وه دې سپي زویه فیضانه، دا پوهنتون خو یې تا نه ده، زه به 256 په ولاکه به دې ټول سیمیستر کې دغه یوې ورځې درس زده کړم. مننه، دا څه کوم بل کمال غواړي؟ دا چې زما کوم کمال باندې دا د افغانستان درسونه ویلي، دا لکه چې بل کمال ده. هغه کمال مې چې زده کړ، که هر څوک د امریکا د پوهنتون کمال غواړي، هغه ما سره شته. دا د سبکو کمال نه ده، سبکونه به وایه. دا یو بل کمال ده چې ته به بیا پرچیال کوې. ته دلته فیضان صاحب د تخصص لپاره راغلی وې که نه؟ نه، ما استاد لیسانس واخیسته ها، 4 کلن، ما بچلر دلته اخیستی. او څنګه راغلی؟ یو کنفرانس ته راغلی وم او دغه پیسو په فیس باندې مې هغه وویلې پوهنتون، ځکه ما لیګل ډاکومنټس نه لرل، په سټوډنټ په هغه باندې مې واخیستل. ټول مې انټرنیشنل فیس ورکاو، د هغه سټیټ فیس یې هم نه رانه اخیسته. انټرنیشنل سټوډنټ فیس مې 4 کاله ورکړی. دغه یونیورسيټي خو برکلي یونیورسيټي سره هم کنیکټ ده که نه؟ انډر دغو ده ګمان کوم. ولا دغه خپله کالیفورنیا سټیټ ډېر پوهنتونونه لري، په سان فرانسکو کې هم برانچ لري، په فریمانټ هیوارډ کې هم لري، په ډېرو ځایو کې لري. دا د خپله د کالیفورنیا د سټیټ پوهنتون ده، پرایویټ نه ده، ځکه کالیفورنیا سټیټ یونیورسيټي ورته وایي. فیضان صاحب اوس د انترونتر ریکوایرمنټ څه دي؟ مثلا څه وکړو؟ راتګ پکار دی هلته، ګرځېدل دي، خو هغه ریکوایرمنټ خو یې ووایي نو سړی نه هغه کوي. ولا نه، کومه انترونتر؟ دغه د مفت میلیاردرۍ په قاعده دی، بل چي ته راغلی نه، هغه یې نسته، شرایط یې نسته، زه فیس هم نه اخلم، ما فیس نسته ده، نور به څه، هغه صرف د تاسو هغه پری ریکوزیټ پوره کول دي چې هغه زه بیا یو څه انسانانو کې وګورم چې دا شی چا کې شته که نسته. ځینې انسانان یې لري، ځینې یې نه لري، هغه څه هغه دي، هغه چې چا پوره کړه، مګر خواري غواړي، داسې نه ده چې یوه ورځ یوه هفتې کار ده. او بل هغه غواړي چې زه کومه خبر ورته کوم دوی به یې مني، ځکه به زه لیونۍ خبرې کوم، تاسو کې تښتئ چې دته ګوره دا اوس موږ باندې چال کوي. مثال اول به درته وایم چې راولېږئ 50,000 ډالر، دا رالېږئ، د پېښور کې مونږ وو، په کچه غاړې کې اوسېدم. د یو وزیر زوی د ما ملګری و، د رباني په وخت کې وزیر و، د مونږ امازای و، دوی سره ډېرې پیسې وې، مونږ سره نه وې. نو دا د 90مو کالو کیسه ده، مونږ په مکتب کې وو، ده سره پیسې وې. ده ماته ویلې وه یو څوک ده ماته وایي چې د میلیونرۍ مشوره ده راسره، یو کتاب ده، زه دا کتاب در کوم، که دا کتاب مو له ما نه واخیسته نو موږ اوس هغه ایله لږ ځوانان سوي وو، بس تاسو به میلیونران سئ. خو دا کتاب په 15,000 کلدارې ده، 15,000 کلدارې په 90مو کالو کې ډېرې روپۍ وې، ډېرې زیاتې روپۍ وې، 15,000. نو په ده سره 86 موټره مو، 86 به یې ورته ویلې، 86 ډېر کلک موټر و. نو ما ورته ویل مال دا به چیږي،
وای بس چې دا کتاب دې واخیست ته به میلیونر شي. نو زه ځان سره وایم چې زه خو یې نسم اخیستی. ما ورته ویل ما زه خو یې نسم اخیستی، تا سره خو پیسې شته، خو زه به بیا ځان سره مې ویلې تا نه فوټو کاپي کړم، دا به ما تا نه به بیا زه هم واخلم که اخلم، زه خو ولاکه پوهېږم چې دا به نو کومه خبر درته کوي چې تاسو به په دې میلیونران سئ، ده به داسې بېخیاره خبر زده وایي نه پوهېږم، خو وایي ډېر زړه مې ورته کېږي چې دا کتاب واخلم. هم ځوان و او هغوی سره ډېرې پیسې وې. ملې تا که وس ورته کېږي خپله خوښه دې ده، خو زه خو ولاکه زر کلدار یم په ورکوی سم. یوه نیمه میاشت دا سړی اوړي راوړي او کس چې هر څوک ده ورسره په نوی دا انټرنېټ راوتی، خو لنډه دا چې کتاب یې واخیست. کتاب یې واخیست او ما او دی څه خوشحاله یو چې اوس دا کتاب زر ووایو او چې اوس ورکې میلیونران سو. کتاب هم ډېرې لږې صفحې لرلې. د ټول کتاب مطلب دا و، وایي دغه کتاب تاسو هم بیرته په نورو خلکو خرڅ کوئ، ما هم زه پکې میلیونر سوم، تاسو هم دا کتاب بیرته په نورو خلکو خرڅوئ، میلیونران کېږئ. نو وایي دغه کتاب په خلکو خرڅ کوئ، تاسو هم خلکو ته وایئ چې میلیونران کېږئ، دا کتاب به چې خرڅ کوئ او دا وایي ډېر خرڅېږي. ما وایي دومره ډېر خرڅ کړي دي تر اوسه پورې مې خدای چې 10,000 دي که څو کاپۍ خرڅې کړي په 15,000 کې، وایي زر به ورکړې زه میلیونر یم که نه یم. من دې غره زوی ته خو میلیونر شې، موږ اوس دا څنګه خرڅ کړو؟ دغه اوس زه چې مفت میلیونر کېږم خو تاسو ټول به 50 ماته راولېږئ چې دغه 100 کسونه یې واخلم، زه به میلیونر سم، تاسو ته وایم چې دغه انتر بنتر مې در وښود، اوس یې له خلکو نه وایئ. دا چې تاسو بیا نه شئ ترې ویلی، خو اچل به مو نه زده کړی. همدغسې یو سکیم چې دی څه وخت مخکې فیضان صاحب تاسو خو په 90 کې کړی دی، بله ورځ چا په سوشل میډیا کې کړی و، ویل یو ګوفنډمي جوړ کړی و، وایي یو دغسې ما سره هم وایي لکه تا سره د میلیونرۍ انتر پنتر د هغه سره هم وایي دا چل درته ښیم، خو تاسو باید یو ډالر چې دی ډونیشن وکړئ دلته، او همدغسې د 1 میلیون خلکو یو ډالر ډونیشن دی، یو ډالر څه شی دی، هر چا یو ډالر کړی او سړی میلیونر شوی و فیضان صاحب. فیضان صاحب دا شاهد انور څه رقم کس دی؟ ده دا معامله صحیح ده او که یوازې د کورس معامله د خرڅوي په خلکو؟ هغه هم ډېر اپړه دپړه کړي که نه؟ زه شاید انور سره ولاکه پېژنم. نه دی کله د هغه کړی دی مثلا سکینر نه تېر شوی که نه؟ نه هېڅ رقم ته هغه نه لرم د سره. دا خلک یادوي را یادوي، خو زه ولاکه په پوهېږم. شاید انور کوم سټاک اخیستی و، یو خو یې هغه جګ شوی و، او نور هم دې کورسو کې هم چې دی پیسې پیدا کړي دي، خو کورسو کې خلکو نه ډېرې پیسې وهلې دي، دا کورس کورسو دی کې خپل نو انوستي دا دغه خرڅوي. انرژي خو ناکام شو، دې کې د خلکو نه ډېرې پیسې انرژي هم د ده نه د هغه نه دی فیضان صاحب، دولت احمدزی هغه دا چا چې انویسټمنټ کړی دی ګمان کوم څوک دي د افغانستان د انرژي د هغې خلکو د دی فقط اعلانات دپاره ساتلی دی، او دا موټر یو دا شیان چې ټول شوکي ده، خو از پر اډورټایزمنټ او د مارکیټینګ د هغه بایرنټ او دا شیان راخلي، هغه پراپرټي هم د ده نه ده، څوک دي افغانان ډېر کلک شوم په سیمه یې راته وښیه څوک دی، وایي نه کس نه ښیم درته، خو دا ټول پیسې وې د هغه کس دي، دی فقط ساتلی دی. دغه کور خو ده ویلې ما په نغد اخیستی دی، او چا ورپسې چې دی هغه یې وباسلی و، د هغه مورګیج باندې دی دا چې اوسېږي پکې. فیضان صاحب ته یې خوند ورنه کړلو، فوکس د ما ته بل خوا لاړه، میلیونري یاد تا یې چې دی وکړه. تا شاید انور راواچوه پکې، که شاید انور چې دی فیضان صاحب دې په مفت کې میلیونر کړي، شاید زما انور غږ ولې ستا، د بړمار دی شاید انور. هو فیضان صاحب شته. زه دغه ساعت ته 4 بجو ته کوږ کړمه چې دا پېشتمي ته بېرته په راجګ سو. اوس هغه نوی غوندې ساعت ده، زه دغې کې ګوتې وایم چې دا اوس څنګه جوړ کړمه، کله مې ساعت نه ده الارم ته بولی. تلیفون مې جوړ کړه که نه، همدا تلیفون کې یې ګورم. همغلته چې
اپلیکیشن ته لاړې الارم چې نش پیدا کړ الارم دی پیدا کړی دی وو بس او په دغه د روژې سکیجول سره کوم ته کو د سپیسو لپاره کمې کو زیاتې کوم دغه چې دما ورکو ورته شي وکړو کامې کامړه بس د ورځې د خوا نه یې کم که شپې د خوا نه یې کوي صحیح ده ورځې خو به یې ټولو اعصاب خرابي او ته خو رښتیا غواړې دغه شی دلته ټوله ورځ سره ومپلي یاره ښه نخ جنګونه به وي پکې ووت د نار بچی یو ور یو داسې حال به وي او د جنګ ټولو د جمهوریتیانو په منځ کې به وي فیضان صاحب دا خبرې چې کوي که نه مسلسل 10 دقیقې 15 40 دقیقې موبایل دی ایښی کوم خوا که موږ دغه سټیکر چې کله لیږو د خندا یو شی بل شی دا ګورې مثلا در لیږو تا ته شخصي ولا فرق کوي کله کله دغه د شپې له خوا نه اکثره موبایل ته ګورم ځکه نور چې کار نه وي یو شی مې خورم او نور ورته ګورم د ورځې له خوا نه اکثره نه ورته ګورم نو د ورځې له خوا نه که دغه زړونه مو بې ځایه لاړ شي بخښنه غواړم او د شپې ګورم نو او بل دا یو شی به درته حال ووایم کله چې زه غږېږم موبایل ته ګورم چې زه نه غږېږم په ډېرې بخښنې سره بیا ما هوا په کمه کړي خپله په یو شي کې مصروف یم او مایک مې بند کړی زه د هېچا خبرې هم نه اورم یاره په 100 کې 90% د خلکو خبرې زه نه اورم ناست یم یا په سپیکر کې یم یا په آډینس کې یم که ایون دو ما ته خبرې کوي مثال زه ټارګېټ یم ته ودرې تا ته موږ اوس جواب درکوو که نه بس اواز په کم کمه صرف دومره ګورم چې اوس دومره اورم چې ما نوبت کله راځي چې نوبت مې راسي بیا هغه خبرې که ما نه یو اورېدلي یم زه په پوهېږم چې ده به څه ویلي ځکه اوس تاسو ټولو باندې زه پوهېږم چې ما ته څه وایئ ټول مې داسې ضبط کړي یی او دومره مو پېژنم چې دغه شرط هم در سره لګومه یو کس دې ما سره ته کینی زه خبرې کوم بیا یو څوک دې ما د خبرو جواب راکوي زه هوا په کموم یو څوک دې ما سره ناست هغه به نیم ساعت غږېږي نیم ساعت بعد زه بیرته خپل موبایل راخلم هغه ته جوابونه ورکوم که چا وویلې چې د ده خبرې تا نه دي اورېدلې جواب دې ورکړه زه انعام ورکوم ما به ټول هغه ته چې کوم جوابونه ورکړي هغه به داسې جوابونه لکه د دې خبرو جوابونه چې ځکه دومره غږېدلي یی ټول مې ضبط دي چې خوږیاڼی به څه وایي قاضي زاده به څه وایي نوري به څه وایي همدرد به څه وایي کرار به څه وایي پلان زه یې ولې واورم خو ټول تکراري خبرې دي ټولې مې اورېدلي نو زه چې بیرته خبرې ورته کوم او داسې خبرې ورته کوم لکه رښتیا مې چې ټول یې ماستا اورېدلي او همدرد جواب صاحب در سره په خبرو کې کمپټیشن کوي یاره خو ډېره هغه لري انرژي لري فیضان صاحب هغه څه د وایي همدرد بیچاره خبرې خو هېڅ سر او بسر نه ده معلوم چې دی چی وایي د همدرد خبرې خو چې هېڅ وانه اورم هم په پوهېږم چې دی څه وایي هېڅ د اورېدو لپاره هغه هغه خو نشته خسته کن غږېږي تکراري غږېږي خسته کن غږېږي او خوب درځي داسې یو رقم ته په خدای باور وکړه چې ما ته خوب راځي جدي درته وایم انرژي خو ځکه ډېره چې لري نوري صاحب نه اوس خو ته انرژي خو په دې معنی چې ته وغږېږې یو شی تکرار کړه کله یې دغسې ووایه کله هغه یو لغات یې هغه بل کون چې کېده همغه شی تکرار واوره ګله ته داسې وکړئ ښه ټول تاسو داسې وکړئ دغه کوم کسانو باندې چې تاسو ډېر حساب کوئ چې ولا دا ښه غږېږي که نه قلم او کتابچه یو 2-3 ورځې ورته ونیسئ او دوی چې شی لیکي که نه وټ از نیو هغه نوی شی ولیکئ ځان سره 3 ورځې دا کار وکړئ بیا تاسو ته معلومیږي چې دغه نه وروسته به همدغه 3 خبرو نه بغیر بل شی پکې شته که نه پام کوه چې دا هېڅوک هم ونه مني ځکه دا دښمن دی زموږ اصلي پیسې وګټه وخت په دغې ځای کې چې 100 لکه خبرې د خلکو نوټ کړې وروره 100 لکه آیډیا باندې کار وکړه آنلاین بزنس وکړه 100 معاملې نورې وکړه یاره تا خو خپل والله نه ته لږ بې عقل یې کني نو ته راته ځکه د نږدې خوا یې کې خو ناست خیر یم ګوره دلته وروره ها ما ساعت جوړ کړ الحمدلله داسې ښه چال یې جوړ کړی راته لیکلي دي چې 4 بجې راجګېږي نو په 9 به څملې د څملاستو ماښام ماسخوتن 9 هغه هم راته سیټ کړی داسې ښه سړی دی روژه سبا ته ده او زه اوس ورته وږی شوم په قرآن قسم زه داسې وږی یم چې زر اوس پیشنمای سي پراټې وخورو او کنه زه وایم چې اوس څنګه وکړم مخکې ما ویل پیشلمی نه کوم خو اوس وایم چې ولاړ نه اول پیشلمی به وکړم ته ما خدای پیشنمای کوه یا نه پوهېږم په اوس د به یو پیشنمي شی کې وخورم بیا ثواب ده چې پیشلمی دا ونه خبره کړم رښتیا ده که نه داسې د خدای لپاره هر شی کې ثواب ده وایي ورته دغه تکلیف یې نه دی نه پوهېږم چې دا خبره به څومره ښه دا چې تکلیف خو په وطن کې خلک
داسې هغه لکه خوب نه جګېږي پیشنمي ته او طبیعت یې ګډوډ وي همدغه یې وایي چې دی په ثواب کې ډېر زیات حسابېږي. پیشنمي کې هم کله کله راځو سپېڅو ته ولا ولا د اروپایانو سره ښه داسې جنجالونه کواسې خو هغوی نه وي نور ښه چې ښه درزم غپ ورسره جنجال کوو د دې یو میاشت دښمني به وي د هغه نه وروسته به یو بل سره نه ګورو هسې هغوی به ویده وي موږ به ویښ یو څه رقم ده. اروپایانو کې ګډه یو نفر و هغه سره مو وروره جنجال وکړ پوه شي. اروپایانو کې څوک دي زه خو ولا که په پېږم هم داسې ګډ وډ غوندې خلک دي پېږم چې څوک دي په اروپا کې د موږ لږ یو څو بیا که مو د اروپا سره بدل کړي وای توله به یې لږه برابره سوې وه. په هر په حال اروپا کې پیر صاحب عزیزي ده بل انډیوال دی مونږ او تاسو چې دی هغه دی خالد صدیقي دی د خالد صدیقي څو ورځې کېږي نسته همدغه دې خفه کړی که ولا دې روزي کې دا خلک به یې زه ټول را پخلا کړم ورک هغه نوري بلاک کړی دی وایي رښتیا فیضان نوري صاحب م خفه کړی نوري بلاک کړی نوري سره په هغه کې بلاک دی دا څه نومېږي په امام کې بلاک دی او په دې کې هو هغه باید ته نوري د هغه سره باید ته جنجال خلاص کړي هغه افغان فنګ هم راغی فیضان